دلته کې قدر د بهار نه کیږي، په دې وطن کې مې روزګار نه کیږي. ماله بېتوله مینه راکه اشنا، زما په لږه مینه کار نه کیږي. رو رو بزو که هر سولار اوږده ده، بعضې کارونه په تلوار نه کیږي. اوس ناصحانو اخر ومنل چې د اباسین په زړه کې لار نه کیږي. سلامونه ملګرو، ستاسو ملګری شهاب بخاري یم. ملګرو ادبي پروګرام ادبي غورځنګ کې یو ځل بیا ستاسو سره نیغ په نیغه یم. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده ادبي غورځنګ وخت په وخت خپلو شاعرانو، ادیبانو، ملګرو، استادانو سره کینی او ستاسو دپاره ترې خوندور پروګرامونه ریکارډ کوي په دغه غرض چې تاسو ترې خوندونه واخلئ. دا پروګرامونه موږ خاص کر د مسافرو ورونو دپاره وړاندې کوو. ګرانو ملګرو، ادبي غورځنګ نن د باجوړ د سیمې یو ډېر مشر بزرګ شاعر، ډېر لوړ مقام لري، ډېر اوچت مقام لري په پښتو ادب کې، محمد اسماعیل سیار صاحب سره دا نننۍ مرکه ده زموږ د هغوی خواله راغلي یو. نو راځئ ملګرو چې دوه خبرې ورسره وکړم او ستاسو دپاره ترې خوندور کلامونه ریکارډ کړم چې تاسو ترې خوندونه واخلئ. سیار صاحب په دې خپل پروګرام کې راته هرکلی وایم. ډېره مننه جي شهاب صاحب، ډېره مننه چې تاسو موږ له په غورځنګ پروګرام کې د څه ویلو موقع راکړله. زه ټولو کتونکو ته، ټولو مسافرو ته، ټولو پښتنو ته د زړه د تله په باجوړۍ مینه باندې سلامونه عرض کوم او ډالۍ کوم. مننه سیار صاحب. سیار صاحب، ادبي غورځنګ ټیم چې کوم دی دا ځي په شاعرانو پسې ګرځي، د شاعرانو سره کیني، د هغوی نه وخت په وخت پروګرامونه ریکارډ کوي. زموږ مسافر وروڼه زموږ دا پروګرامونه ګوري، نو غوښته مې چې ستاسو نه پیسه زبردست کلامونه واورم. څه به راته ووایئ؟ یاره جي د یو نظم به غزل نما عرض کړم. ښه د هغه نه مخکې یو دوه شعرونه دي چې مشرقي زلمي پټکی له سره کوز کو، مشرقي زلمي پټکی له سره کوز کو، مغربي ډمه سرتوره بام ته خیږي. مشرقي زلمي پټکی له سره کوز کو، مغربي ډمه سرتوره بام ته خیږي. او په نړۍ کې جنگ د دوو نظریو دی، په نړۍ کې جنگ د دوو نظریو دی، خو ریښتونې به اعلی مقام ته خیږي. شهاب صاحب دا یو نظم دی، ټولو مینوالو ته ډالۍ کوم او خصوصا مسافرو ورونو ته ډالۍ کوم. د نظم عنوان دی یا سرخط دروغ. غزلنما نظم دی چې ما د راتلونکي وخت منصف ته دا قضا پرېښوده، ما د راتلونکي وخت منصف ته دا قضا پرېښوده، مینه مې ځکه د هر ښکلي بې وفا پرېښوده. او مجنون ته وګورئ په تیښته بیابان ته لاړو. شهاب صاحب، مجنون ته وګورئ په تیښته بیابان ته لاړو، پیغور د کلي ته یوازې لیلا پرېښوده. مجنون ته وګورئ په تیښته بیابان ته لاړو، پیغور د کلي ته یوازې لیلا پرېښوده. او د تاج محمد او د نمرود تور به څه وایمه، د تاج محمد او د نمرود تور به څه وایمه، په تور لړلې دا ټوله پښتونخوا پرېښوده. د تاج محمد او د نمرود تور به څه وایمه، په تور لړلې دا ټوله پښتونخوا پرېښوده. او د یوسف خان د عاشقۍ په تاریخ څه ولیکم، د یوسف خان د عاشقۍ په تاریخ څه ولیکم، چې شیربانوي تربورانو ته رسوا پرېښوده. د یوسف خان د عاشقۍ په تاریخ څه ولیکم، چې شیربانوي تربورانو ته رسوا پرېښوده. او ظفر لا خو مومن خان باندې خوا یخه کړه، ظفر لا خو مومن خان باندې خوا یخه کړه، ګنې په خدای که ورله خورې په حیا پرېښوده. او خدا د ملوک او د بدرۍ د مینې بیخ وباسي. شهاب صاحب، خدا د ملوک او د بدرۍ د مینې بیخ وباسي، چې شاعر ته د دروغو مشغوله پرېښوده. او شعر دی چې بخمونیر هم په تمانچو باندې برجونه نیول، بخمونیر هم په تمانچو باندې برجونه نیول، د چاپې څه خو خپله مورې، د چاپې بخښنه غواړم، بخمونیر هم په تمانچو باندې برجونه نیول، د چاپې څه خو خپله مورې په ژړا پرېښوده. او شعر دی چې د شیر عالم په سر مې ټوله ناوګۍ بدې شي، د شیر عالم په سر مې ټوله ناوګۍ بدې شي، چې میمونې ورته چړې د لاندې سا پرېښوده.
او فرهاد ناپوها خپل سرمات کو د انجام نه مخکې فرهاد ناپوها خپل سرمات کو د انجام نه مخکې چې شیرینۍ ته یې د غم ډکه دنیا پرېښوده او مقطع ده چې سیار کستایي نو تاریخ د ملالۍ بستایي سیار کستایي نو تاریخ د ملالۍ بستایي په یو ټپۍ پیرنګي ته واویلا پرېښوده. شهاب صاحب ډېره مننه ستاسو د غورځنګ پروګرام ډېره مننه کوم چې ما له موقع راکړله ډېره مننه. ډېره زیاته مننه سیار صاحب. جګرانو کتونکو دا و محمد اسماعیل سیار صاحب چې د باجوړ له سیمې سره تعلق لرو. یقینا ملګرو دا نننی پروګرام به زموږ ستاسو ډېر زیات خوښ شوی، تاسو به ترې خوندونه اخیستي. په بل پروګرام کې به د بل ملګري سره کېنم. تر دې دمه ډېره زیاته مننه. خپل ورور شهاب بخاري له اجازت ورکړئ. چېرته چې هم یې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله